وروستۍ ورځې پنځمه برخه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وړاندوینه کړې وه چې په وروستي وخت کې به شیان بدل شي او هغه موږ ته ویلي وه چې ټولنیز بدلون به څنګه وي، د خلکو په کلتور کې به څه بدلیږي، د خلکو په ژوند کې به څه بدلیږي، خلک به څنګه سره اړیکه ساتي. نو موږ به له 10 تر 15 عمومي بدلونونو په اړه ووایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې یادونه کړې. یو له هغوی جناب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ ستونزه د دې امت ستونزه به له حده ډیر ثروت وي. د ثروت کمښت نه ښایم، د مال ډیرښت به ستونزه وي. که عمومي ووایم نو امت به ډیر زیات مال ولري. دا حدیث په سنن الترمذي کې ده. ټول امت په یوې فتنې باندې ازمایل کیږي او هغه فتنه چې زما امت به الله تعالی ور باندې آزمایي هغه پیسې دي. کومه فتنه چې الله تعالی به زما امت پرې آزمایي هغه پیسې دي. بل حدیث صحیح البخاري کې ده چې یوه ورځ له بحرین پیسې راغلې، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د فجر په وخت راغی. نو هغه د فجر لمونځ وکړه او ویلې ده چې مسجد ډک دی لکه د جمعې لمونځ چې او هغه ویل داسې ښکاري لکه چې اورېدلو مې وي چې پیسې راورسېدې. هغه ویل هو بلې. جناب صلی الله علیه وسلم ویل زیری درکوم، اندېښنه مه کوئ، تاسو ته به پیسې ورسیږي، خو والله زه اندېښنه نه لرم چې زما له مړینې وروسته به تاسو غریبه اوسئ. زه ویره لرم له دې چې دا نړۍ به خپلې زیرمې ستاسو پر مخ خلاصیږي او تاسو به یو بل سره رقابت کوئ چې څوک ډیره ذخیره لري او په همدې رقابت کې به تاسو ځان له منځه یوسئ، لکه د هغه نسل په څیر چې له تاسو مخکې یې ځان تباه کړی. نو هغه وخت چې غربت بیخي ډیر و، هغه وخت چې ډیرو صحابه و آن 2 جوړه کالي هم نه لرل، کله چې په مدینې کې ژوند حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کو، بی عایشه فرمایي چې خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅکله 2 وخته پوره ډوډۍ ونه خوړه. کله چې 6 اونۍ تېرې شوې او هغوی هیڅ اور ونه لګوه ځکه هیڅ غوښه نه وه چې پخه یې کړي. 6 اونۍ پرته له نغري. په داسې یو حالت کې زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وړاندوینه کړې وه چې زما امت به پیسهداره امت وي او موږ مال لرو، آن هغه ځمکې چې ظاهرا غریبې ښکاري خو د هغوی طبیعي منابع تر ټولو ډیره دارایي لري. د بیلګې په ډول افغانستان چې ښکته پولي ارزښت لري، طبیعي منابع د منرالونو په برخه کې او دا چې څه ښکته لري نړۍ ورته بخیلي کوي. نو مسلمان امت ته دارایی ورکول شوې ده، خو سم نه مدیریت او نه لاسرسی موږ تباه کوي. خو په ټوله کې موږ پیسهداره امت یو او الحمدلله په ټوله کې لویه برخه د مسلمانانو په ډیرو هیوادونو کې ښه ژوند لري. نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وړاندوینه کړې هغه دا چې فحشا به ډیریږي او دا ډیر شیان کیدای شي. د بیلګې په ډول هغه صلی الله علیه وسلم ویلي چې خلک به یو بل باندې باور کول پرېږدي، د امانه یا باور له منځه تلل. هغه فرمایي کله چې خلکو په یو بل باور کول پرېښوده د قیامت ورځې ته په تمه اوسئ. هغه جناب د فاسد او شیطان پرسته مشرانو خبر هم کړي. هغه فرمایي کله چې داسې خلک چې لیاقت نه لري رهبران شي نو د قیامت د ورځې په تمه اوسئ. کله چې بدتره رهبران شي د قیامت د ورځې په تمه اوسئ. هغه دام ویلي چې جګړې او وینه بهونه به ډیره زیاته وي. هغه فرمایي چې امت به په داسې وخت کې سره جګړه کوي چې هیڅ ریښتینی مسلمان به په داسې حالت کې د یو بل په وړاندې توره راونه باسي. فکر وکئ، هیڅ کله په سیرت کې هیڅ کله 2 مسلمانانو د یو بل وینه تویه نه کړه. د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې هیڅ کله هم نه. یو ځلې داسې یو وخت راغلی و چې جنگ ته سره نږدې شوي وه، خو له دې ډېر هیڅکله داسې نه و شوي او آن هغه حالت هم چې رامنځته شوی و په منځ کې د منافقینو لاس و، نه د رښتینو مسلمانانو. او محمد صلی الله علیه وسلم دا وړاندوینه هم کړي چې امت به د قیامت تر ورځې دوامداره یو بل سره جګړه کوي. هغه فرمایي کله چې توره راووته بیرته به خپل ځای ته نه ځي او امت به دوامداره تر قیامت سره جګړه کوي. هغه فرمایي چې نه یوازې امت بلکې په ټوله کې به وژل او وینه تویول ډیریږي. او هغه وړاندوینه کړي چې خلک به یو بل وژني پرته له کوم ښکاره دلیل نه. او دا خبره نامعلومه وه خو اوس ډیره ښکاره ده. هر سهار چې راپورته کیږو وینو چې یو چا کوم څوک وژلی پرته له کوم دلیل نه. دا مو اوس ورځینی ژوند دی. نو موږ اوس ورسره عادت شوي یو. باید پوه شئ چې په تیرو وختو کې داسې حالت چې اوس یې لرو عادي نه و. او لومړی او دوهمه نخه پخوا یوه هم نه وه. دا هم اوسنۍ فتنې دي چې رامنځته شوي دي.
دا د نړۍ په تاریخ کې عجیبه ده چې خلک راځي او وژنه کوي پرته له دې چې ورته ښه لامل ولري. او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ به رانشي تر هغې چې وژونکی او وژل شوی سره پوه نشي چې ولې یو بل سره یې داسې کړي. نه به وژونکی کوم سم لامل لري او نه به وژل شوی انسان پوهیږي چې ولې وژل شوی. دا نو ډیر بېمانا حالت دی او دا زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لخوا بیان شوی په یو حدیث کې چې صحیح البخاري کې دی. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.